په ننګرهار کې د اکبر موسسې په کوربه‌توب د یوشمیر نادولتي موسسو استازو د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د همغږۍ غونډه کې ډاډورکړ چې په پوره بې طرفۍ به خپلې بشري مرستې له اړمنو افغانانو سره ترسره کوي او په هر حالت کې به یې لاسنیوی کوي. موسسات په ټوله کې دوی خپل خلکو سره ډاډ ورکوي چې دوی بل پاتې کیږي، دلته دوی کار کوي، دوی پروژې شته، پروژې ورسره دوی مخکې چې کوم پروژې اخیستې وي په هغو باندې به کار کوي، خلکو ته به کومکونه رسوي. د افغانستان د خلکو سره زموږ تعهد دی چې په بشري حق کې به هېڅکله دوی نه پرېږدو. ننګرهار کې د بیلابیلو دولتي ادارو مسؤلینو د دغو موسسو له استازو غوښتل چې د روغتیایي چوپړونو په کور دننه د بې ځایه شویو کورنیو په برخه کې ورسره مرسته وکړي څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. موږ ضرورت لرو ارتقا د کلینیکونو ته، د روغتیایي مراکزو د ارتقا ته. محترمو د نړیوالو سازمانونو د ټولو مؤسساتو دا ده چې د امارت اسلامي د اصولو مطابق موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. مؤسساتو نه موږ دا غواړو چې دا ظالم بنسټونه چې دي باید دا د نور بس کړي او په دې موږ ټول په مشترکه ډول اړوند ریاستونه، ولایت او دوی څومره په دې کې کردار ادا کولی چې دا انجیوګانې او دا موسسې دوی د سره کېږي او د داخلي بې ځایه شوو کورونو ته د بیرته تللو لاره هواره کړي. د نادولتي موسسو مسؤلینو ژمنه وکړه چې خپلې چارې به په پوره همغږۍ اسلامي امارت سره په ګډه مخته یوسي. په جوړه شوې غونډه کې د بیلابیلو ادارو د مسؤلینو ترڅنګ قومي مخورو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون کړی و.